کله چې په یورپ کې لیبرالیزم قایم شو نو دوی راولګېدل او دا اعلان یې وکړو چې اوس به موږ په دنیا کې خپل دغه نظریه قایمو، د دنیا هر ګوټ ته به موږ لیبرالیزم ورسو. نو د دې نه بعد د کالونیز والا دور شروع شو په یورپ کې او دغه خلکو ځای په ځای علاقې فتح کړې، په هغه کې ډېر ظلمونه وکړل د خلکو په انسانانو باندې. د افسوس خبره ده دغه خلک دا سبب موږ باندې رد کوي او دا وایي چې نه مذهب چې دی نو هغه جارحې په خلکو کې پیدا کوي، مذهب چې دی نو هغه د جنګ جګړو سبب ګرځي د انسانانو په مابین کې، دې وجې نه هغه ټچ کول نه دي پکار. حالانکې دا یو غټ منافقت دی ملګرو. تاسو تاریخ وګورئ دغه لیبرال خلکو څومره ظلمونه کړي دي په دنیا کې. دغه خلکو چې کله د لیبرال د قانون نافذو په یورپ کې دوی څومره انسانان وژلي وو، تاسو ته پته شته؟ دغه خلکو په مصر کې ظلمونه کړي دي، خلک یې وژلی دی. دغه لیبرال خلکو په نیجیریا کې خلک وژلی دی. کله چې په ترکیه کې خلافت ختم شو نو دا خلک راولګېدل، څومره ظلمونه یې وکړه، یو جبري نظام او قانون یې نافذ کو په ترکیه کې. دغه شان دا خلک چې عراق ته رالل څرنګه ظلمونه یې وکړل په هغه ځای کې، په شام کې څرنګه ظلمونه کړي دي د خلکو، په یمن کې، په افغانستان کې څومره خلک وژلی دی د خلکو. دا هر څه خو پرېږده، بلکې اولنی جنګ عظیم او دویم جنګ عظیم په څه بنیاد باندې شوی دی. تپوس دغه خلکو نه کول غواړي چې آیا د اولنی جنګ عظیم د مذهب په بنیاد باندې و، آیا د دویم جنګ عظیم د مذهب په بنیاد باندې شوی و چې په هغې کې د اټم بم استعمال شوی و او لا تعداده خلک په دغه اور کې سوځېدلي وو چې د هغو هغه باقیات هم نه دي پاتې شوي په دې دنیا کې. په داسې طریقو سره دغه خلکو انسانان وژلي دي چې په انساني تاریخ کې د هغې مثال نه میلاویږي موږ تاسو ته. مذهب چېرته هم د جنګ جګړې سبب نه ګرځي په دنیا کې. تاسو تاریخ وګورئ، زموږ پیغمبر څومره غزوات کړي دي، تاسو ته پته شته چې ټول غزواتو غمړي راجمع کړي هغه تقریبا بعضې مورخینو راجمع کړي دي او هغه 1000 ته رسیږي. ټول جنګونه کوم چې نبي اسلام په خپل زمانه کې کړلي، په خپل ژوند کې د هغې مړي 1000 کسان دي او د دې په عکس باندې په جنګ عظیم کې تقریبا د 8 کروڑ نه زیات انسانان وژل شوي دي. دا ټول وړوکی تعداد دی، کم تعداد دی کوم چې ما تاسو ته وړاندې کړو. بلکې تاسو اندازه دې خبرې نه ولګوئ چې په اولني جنګ عظیم کې دومره خلک وژل شوي، په یورپ کې دومره سړي وژل شوي وو چې زنانه په کور کې رخصت پاتې شوي وي او سړي دومره کم شو چې هر یو سړي ته تېدلی شو په یورپ کې. تاسو سوچ وکئ چې څرنګه بحران و د سړو چې راغلی و په یورپ کې او د هغې وجه څه وه؟ جنګ عظیم چې هغه د مذهب په بنیاد باندې نه و، بلکې هغه دغه لیبرال خلکو خپل ذاتي مفاد و چې په هغې کې دې خلکو لا تعداده خلک اور ته ورغورځولي.